الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معززو یو ورور پوښتنه کړې ده چې که یو څوک بولي وکي او تر بول وروسته متصل فورا اودس وکي د دې حکم څه دی؟ الجواب بالله التوفیق. محترمه، د اوداسه د صحت لپاره دا لازمه ده چې تر بولو کولو وروسته به دومره وخت انتظار کوي چې ښه زړه مطمئن سي چې نور بولي نه راځي، بولي ختمې سوي دي، د بولو قطرې راوتلي دي. او که یو څوک تر اطمینان له مخه اودس وکي نو فقهای کرام دا لیکي چې دغه اودس صحت نه لري. په الموسوعة الفقهیه کې راځي: يرى الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن انقطاع الحدث حال التوضؤ شرط لصحة الوضوء. د دې تمامو امامانو رای دا ده چې تر څو دغه بې اودسیا نه قطع سوی اودس صحت نه لري. چې کله دغه بې اودسیا یعنی بول ښه قطع سي، هغه بول ختم سي، ستا اطمینان حاصل سي، بیا نو ستا اودس صحیح دی چې د دغه نه بعد بیا اودس وکړې. او دا شان په مراقي الفلاح کې راځي چې د اوداسه د صحت لپاره 3 شرایط دي. دویم شرط یې هم دغه لیکلی دی چې کله ښه بول قطع سي بیا به اودس کوي. او درر الحکام کې راځي: ويجب الاستبراء بالمشي او التنحنح او النوم. استبراء یعنی دغه د بول څخه پاکي حاصلېدل، یا په تګ باندې راځي چې یو څو قدمه تګ وکړي، او یا په ټوخي باندې راځي چې وټوخي، او یا په نوم باندې. نوم دې ته وایي چې پر راسته سایډ باندې یا پر چپه سایډ باندې پریوزي. بعضې کسان بیا داسې وي چې په پروته باندې د هغې دغه د بولو قطرې ختم کیږي، نو هغه به پریوزي، دغه قطرې به ختم سي. او بعضې فقها وایي چې خپل ذکر به مسح کي او 3 واره به کښې کاږي، نو په دغه باندې هم هغه قطرې ختم کیږي. خو صحیح خبره دا ده چې د انسانانو عادات مختلف دي. نو د یو انسان چې په څه طریقه باندې د بولو قطرې ختم کیږي او ښه صفایي ورته حاصلیږي، پس هغه طریقه د اختیار کی چې کله یې ښه زړه مطمئن سو چې اوس د بولو قطرې نه راځي، دغه نه بعد دی بیا استنجا او خپل اودس وکړي. رد المحتار اول جلد 253 صفحه. الموسوعة الفقهية 43 جلد 310 صفحه. الفقه الإسلامي وأدلته أول جلد 341 صفحة. درر الحكام أول جلد 29 صفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسي د اسلامي پښتنو جوابونکي مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.